پوهنتون. د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر. په دې خپرونه کې د افغانستان پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه جوړ په خیر. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې د هېواد دولتي او خصوصي پوهنتونونه درته پکې معرفي کوو. په نننۍ خپرونه کې په جوزجان کې امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه در پیژنم. په دې هیله چې د خپرونې تر پای شیبو پورې راسره ملتیا وکړئ. امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه. امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې په 1909 کال کې په جوزجان ولایت کې د 2 پوهنځیو حقوق او سیاسي علومو او اقتصاد په درلودلو سره پر فعالیت پیل کړی دی. د لوړو زده کړو د دې مؤسسې بنسټګر او د مالي او اداري چارو مرستیال محمد یوسف خدنګ وایي چې په 1990 کال کې لوړو زده کړو وزارت ته د انجینرۍ پوهنځي د تاسیس وړاندیز وکړ او د وزارت لخوا ومنل شو. دغه راز په 1992 کال کې د ښوونې او روزنې پوهنځی هم تاسیس کړی دی چې اوس مهال د لوړو زده کړو دغه مؤسسه 4 فعال پوهنځي لري. ما در سال 1389 آغاز به فعالیت کردیم. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد را راجستر کرده بودیم. مفصل برای شما بگویم که پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد در سال 1389 ثبت به راجستر وزارت تحصیلات عالی شده بود و در سال 1390 ما چون مردم علاقمند به انجینری ساختمانی شدن و خواستیم که با موافقه وزارت تحصیلات عالی انجینری ساختمانی در ثبت به راجستر نماییم. بگه چونی خوشبختانه اما چیزایی که خواستشان بودن ما آماده ساختیم و مورد تایید شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت و این در سال 1390 راجستر شد و بعد در سال 1392 بخش تعلیم و تربیه ما پوهنځی تعلیم و تربیه ما ثبت به راجستر وزارت تحصیلات عالی شد. فعلا ما 4 پوهنځی داریم که خوشبختانه پوهنځی‌های ما کلش فعال است و از کلش فارغ‌ده داریم. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، پوهنځی اقتصاد، پوهنځی انجینری ساختمانی و پوهنځی تعلیم و تربیه که فعلا خوشبختانه 4 پوهنځی داریم. محمد یوسف خدنګ وایي چې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی، قضا او څارنوالي او اداره او ډیپلوماسي، اقتصاد پوهنځی، مالیه او بانکي او حسابداري څنګه او انجینری پوهنځی، بیا د صنعتي انجینری او ښوونې او روزنې پوهنځی هم خپل اړوند دپارتمنټونه لري. پوهنځی حقوق ما دپارتمنت اداري و دیپلماسی داره. پوهنځی و څارنوالي و قضایی 2 دپارتمنت داره. پوهنځی اقتصاد ما مالی و تجارت داره و همراه دپارتمنت حسابداری و پوهنځی انجینری ساختمانی ما ساختمانی های صنعتی را داره و در بخش پوهنځی تعلیم و تربیه ما علوم اجتماعی، دپارتمنت علوم اجتماعی هست، دپارتمنت علوم ساینس هست، دپارتمنت السنه هست و دپارتمنت چیز داریم فعلا علوم دینی را. 4 دپارتمنت فعال داره و کلش هم فارغ‌ده داره. په امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه کې اوس مهال د 3000 په شاوخوا کې محصلین پر زده کړو بوخت دي چې 15 سلنه ښځینه محصلین دي. ښاغلی محمد یوسف خدنګ وایي چې په ځینو پوهنځیو کې د ماسټرۍ پروګرام پیلولو هوډ هم لري، خو دغه کار به هغه وخت کوي چې د یو پوهنتون ټول معیارونه پوره کړي. در حدود فعلا موجود که ما محصل داریم در حدود 3000 نفر هست و از این جمله 35% خانم‌ها تشکیل میده، 65% آقایان. برای چون پلانش داریم هر وقت بخیر موفقانه از تضمین کیفیت راست‌پری کنیم. انشاءالله میشه که در آینده ها ماستری را می‌جویم.
د امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې له حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه تر اوسه پورې 10 دورې، له اقتصاد پوهنځي څخه 9 دورې، له انجینري پوهنځي څخه 4 دورې او له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه بیا 8 دورې محصلین فارغ کړي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي. هنوز از بخش حقوق 10 دوره فراغت داریم و از بخش اقتصاد هم 9 دوره فراغت داریم. از بخش انجینری ساختمانی 4 دوره از فراغت داریم و از بخش تعلیم و تربیه در حدود 8 بار شده فراغت داریم، 7 بار. ښاغلی محمد یوسف وایي چې په کلني ډول یې د محصلینو جذب توپیر کوي، ځکه په کوم ښار کې چې دوی فعالیت کوي نفوس یې ډیر زیات نه دی، خو بیا هم په کال کې د 1000 تنه په شاوخوا کې نوي محصلین جذبوي. دوی وایي چې د جذب کچه یې هم تر ډیره د خلکو له اقتصادي او د هیواد له امنیتي وضعیت سره تړلې ده. محصلین خب متفاوت از جذب ما به خاطر از اینکه چون شهر و شهرک نفوسش اونقدر زیاد نیست و باز هم شکر الحمدلله جذب ما خوب است. 500 و 700 و 800 تا 1000 و 1000 بیشتر هم جذب داشتیم. فعلا به این شکل ادامه دارد در پانزه. نوموړی وایي چې په ټوله کې محصلینو ته تخفیف ورکوي او د دې کار لپاره یو ځانګړی فورم تیار کړی چې نوي راغلي محصلین دغه فورم ډکوي او وروسته د یوې ځانګړې کمیټې لخوا ارزول کیږي. هغه کسان چې په رښتیا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ وي دوی ورته مناسب تخفیف ورکوي. د دې ترڅنګ د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ غړو ته هم ځانګړی تخفیف په پام کې نیول شوی دی. دوی وایي د جوزجان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو له برخې سره هوکړه لري او هغه کسان چې دوی ته ورمعرفي کیږي په ټیټ فیس او یا هم په وړیا ډول په موسسه کې شاملیږي. ښاغلی محمد یوسف خدنګ وایي په هر ځل چې نوي کسان جذبوي د 100 تنه په شاوخوا کې وړیا محصلین هم نیسي. دوی وایي هغه کسان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري خو اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي نو دوی هڅه کوي په یو ډول نه په یو ډول ورته د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي د موسسې په کچه یې 95 سلنه محصلینو ته تخفیف په پام کې نیولی دی. د لوړو زده کړو په دې موسسه کې د ورځې په 2 وختونو کې تدریس کیږي. تخفیف های ما چون به خاطر از اینکه ما فرم داریم به خاطر تخفیف و بفهمیم که واقعا نمی آدم مشکل اقتصادی داره و ما چون تفاهمنامه داریم با شهدا و معلولین از خانواده شهدا، کسایی که واقعا غریب هست، واقعا ناتوان هست و چیزی ندارن در میدانشان، اقتصاد گرچه فعلا در سطح افغانستان پایین آمده ولی باز هم یک تعداد کسایی داریم که توانایی ندارن و ما کسایی را دیدیم که علاقمند بوده ولی توانایی نداشته و رایگان جذب کردیم و باز اطلاعات و فرهنگ بخش امور جواناتش بوده با وام یک تفاهمنامه داشتیم به خاطر جوانای بی‌وضاحت. شاید امکان داره که هر باری که ما جذب میکنیم در حدود 50 نفر، 100 نفر، 40 نفر، 30 نفر، 20 نفر رایگان داشته باشیم. تخفیف هم دیگه چون تخفیف کل مسئولین ما دارن و تا هنوز میشه که اگر در بین 100 نفر 5 نفرش تخفیف نداشته باشه 95 زیر ما تخفیف. روزانه فقط تایم ما در روزانه یک تایم است و شبانه هم یک تایم داریم. روزانه بخش حقوق علوم سیاسی ماست و در شبانه 4 برزه ماست تدریس میدن. کتابتون چې په پوهنتون کې یو جدي اړتیا بلل کیږي نو د امیر علي شیر نوایی ادارې هم د دې اړتیاو پوره کولو په موخه د محصلینو او استادانو لپاره یو مجهز کتابتون په پام کې نیولی دی. د دې موسسې بنسټګر وایي چې د ادارې په هڅو سره د 1000 په شاوخوا کې د پوهنځیو اړوند مسلکي او نور بیلابیل کتابونه په دغه کتابتون کې ځای پر ځای کړي دي نو محصلین او استادان کولی شي چې مطالعه کړي. دا یو وایي د کتابتون د لا غني کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي او کوښښ یې دا دی چې د فزیکي کتابتون ترڅنګ د ډیجیټالي کتابتون امکانات هم د محصلینو لپاره برابر کړي. کتابخانه ما خیلی مجهز است فضل خدا و چون علاقه‌مندی خودم و شخصا رئیس گروهی ما در کتابخانه زیاد بوده بیش از 10,000 کتاب داشته باشیم. په امیر علي شیر نوایی د لوړو زده کړو موسسه کې د تدریس چارې د 100 تنو استادانو لخوا مخ ته وړل کیږي چې 10 سلنه ښځینه او پاتې نورې نارینه استادان دي.
ښاغلی محمد یوسف خدنګ وایي چې استادان یې د دکترا، ماسترۍ او لیسانس تر کچې پورې لوړې زده کړې لري. دی وایي چې استادان یې ټول په خپل مسلک کې د کافي تدریس تجربه لري څو په کارپوه او مسلکي کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي. ما استادان خود په سویه دکترا، ماستر و لیسانس داریم. در حدود بیش از 100 نفر استاد داریم که در خواننده ما همه روزه حاضر هستند و از 20% بخش اوناس تشکیل میده و 70% بخش ذکور تشکیل میده. ښاغلی محمد یوسف وایي چې په کور دننه له ټولو دولتي پوهنتونونو سره نیکې اړیکې لري، خو په ځانګړې توګه د جوزجان له دولتي پوهنتون سره د علمي اړیکو هوکړه هم لري چې ځینې وخت د دغه پوهنتون له تجربو ګټه اخلي او خپلې ستونزې ورسره شریکوي. د دې ترڅنګ له هیواده بهر د تاجکستان له ملي پوهنتون او د دوو نورو هیوادونو له پوهنتونونو سره د علمي اړیکو هوکړې هم لري چې له مخې خپل هغه استادان چې د ماسترۍ او لیسانس تر کچې پورې لوړې زده کړې لري او هغه محصلین چې نوي فارغېږي د لا نورو لوړو زده کړو لپاره دغه پوهنتونونو ته ورواستوي. با پوهنتون‌های داخلی به فضل خدا با یک تعداد داریم و با پوهنتون دولتی جوزجان که در رأس شهرین صاحب قرار داره و ما تفاهمنامه هم داریم و همکار خیلی نزدیک از با ما در مشکلاتی که ما سر میخوریم و آنها با ما بسیار در کنار ما قرار بگیرن و مشکلات ما را چون با تجربه بیشتر پوهنتون دولتی ما 30 ساله دارن و ما از ما همیشه همکاری خواستیم و در همکاری ما لبیک گفتن و در پوهنتون‌های خارجی با پوهنتون در حال ما با قزاقستان با یک تفاهمنامه داریم، با قبرس داریم، با تاجیکستان با پوهنتون ملیش داریم، با 3 کشور هم تفاهمنامه داریم، تفاهمنامه همکاری. دی وایي چې تر اوسه پورې فارغ شویو محصلینو ته هغه ډیپلومونه نه دي ورکړي چې لوړو زده کړو وزارت یې ویشي، خو تصدیق پاڼه او ترانسکریپ یې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا تاییدیږي په کور دننه او بهر دواړو کې د اعتبار وړ دي او فارغ شوي محصلین کولی شي چې په کومه اداره کې ورباندې دنده واخلي او یا هم د لا نورو لوړو زده کړو لپاره ترې ګټه واخلي. ښاغلی محمد یوسف وایي چې لوړو زده کړو وزارت لومړی خصوصي پوهنتونونو او بیا وروسته د لوړو زده کړو مؤسسو ته هغه ډیپلومونه ورکوي چې د دغه وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو فارغ شویو محصلینو ته ورکول کیږي. ما فوق یک کاتگوری قرار دارن چون فعلا ما ترانسکریپ های ما تایید میشه و ما یک سرتیفیکت داریم به خاطر تاییدی وزارت به جای دیپلم کار میده و چون تا هنوز هیچ مشکلی را مسئولین ما وقتی فراغت هم حاصل کردن با ارگان‌های دولتی مواجه نشده چون همو فعلا جواب دیپلم را میده و به کاتگوری اول پانتونا تقسیم توزیع میشه چون مرکز و بعدا مؤسسات گرفتن. ما پیشنهاد خود کردیم به خاطر دیپلم هم در وزارت تحصیلات عالی و هم لبیک گفتن همراه ما همکار هستن و همکاری انشالله میکنن. نوموړي وویل چې د محصلینو لپاره ټول هغه امکانات برابر کړي چې د لوړو زده کړو یوه موسسه باید ولري. شنه ساحه، کمپیوټر لب او ورزشي میدانونه هم د امیر علي شیرین ویي د لوړو زده کړو موسسې له امکاناتو څخه دي. محمد یوسف خدنګ وایي چې د حقوقو پوهنځي محصلین دولتي محاکمو، د اقتصاد پوهنځي محصلین د ولایت مستوفیت او د انجینري پوهنځي محصلین بیا د عملي کار لپاره ساحې ته بیایي. در مورد تحصیلی شاخص ما چیزی که دیگرها هم با محصلین همکار چی توانایی که خود مؤسسه داره و تمام توانایی هایش هم در محصلین به خاطر ارتقایشان به خرج همیشه داره و هم میده. ما اینترنت کلاب داریم برشان، بخش سپورت داریم، بخش های گوناگون داریم و محصلین ما که وقتی که بخش انجینری ما همیشه با در ساحه بردیم یا را به خاطر چون یک عملی و نظری یا چون ببینن نظری کار کنند و همراهشان در پروژه همکاری کردیم و همراه ما چون بخش اقتصاد ما را مستوفیت همیشه همکاری کرده و بخش حقوق و علوم سیاسی ما را محاکم، سالانوالی، عدلیه یا همیشه همکاری کرده که تا بتوانند یا عملی همکار کنند در ختم تحصیلشان.
له مؤسسې څخه پوهنتون ته ارتقا کول، د نورو پوهنځیو ایجادول، د ماسټرۍ پروګرام پیلول، د ماسټرۍ لپاره بهر ته د محصلینو او استادانو استول او په هر اړخیزه توګه مؤسسې ته پرمختګ ورکول د امیرعلي شیر نوایی د لوړو زده کړو مؤسسې راتلونکي پلانونه دي. پلان آینده ما انشالله ما خب پلان داریم که پلان ما همی هست که انشالله بتانیم که مسئولین ممتاز ما را به خاطر بلند بردن ارتقایشان حتی در کشورهای خارجی هم ما همراهشان موافقه با کشورهای خارجی به خاطر ماستری و دکترا هم کنیم و میتونیم که حجی بیشتر برشان سهولت ایجاد کنیم. د امیرعلي شیر نوایی د لوړو زده کړو مؤسسه د هیواد د لوړو زده کړو له وزارت څخه کومه ځانګړې غوښتنه نه لري او په خبره یې چې وخت نه وخت یې د دوی ستونزو ته رسیدګي کړې ده او تل یې ورسره همکاري کړې. خو ښاغلی محمد یوسف خدنګ له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو سره همکار پاتې شي څو دغه پوهنتونونه نور هم پرمختګ وکړي او له دولتي پوهنتونونو سره څنګ پر څنګ د هیواد بچیان وروزي او د پوهې په ګاڼه یې سمبال کړي. ما فعلا کنم اطلاعاتی را نشدیم و همیشه وزارت تحصیلات عالی ما را بهترین راهنمایی کردن و همیشه جایی که در مشکل مواجه شدیم با ما همکار بودن، چون با تحت رهبری هستند و همیشه شعارشان رئیس عمومی مسئولان ما همین بوده که دست خود در بالای سر همین مؤسسات بگیره و مؤسسات هیچگاه نمیخواهد که در مشکلات مواجه شوند. د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د خبرونو په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه شوپړ ته حاضرېږم پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست روغتیا مو په برخه.